په یوه جمعه په بله صرف منځ کول او نور نه کول د ده په کفر کې که څوک شک کوي هغه هم کافر دی که د هغه په کفر کې څوک شک کوي بل هم پسې کافر دی دا زما نبي ویلي دی صحیح مسند احمد کې روایت دی من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر یو منځ چې د جان بوجھ کې پرېښود کافر کېږي پاتې لا دا چې ته ټول منځونه د هفته کې پرېږده یو د جمعې منځ کوه ته رقم ځینې مسلمان پاتې شو د اسلام داسې څه شی دی پیړه رسېږي چې نه شلېږي ټول پسې زانګه نه دا نری تار دی دا به ډېر چېړې نه دا ټرت او شلېږي ګوری د ایمان نه به خلاص شي عقیده به دې تباه شي کافر به د دنیا نه لاړ شي منافق دهلي به لاړ شي د خپل عبادتونو اهتمام سم خیال دی زما وروڼو د یوې جملې ته سوچ وکئ ابلیس صرف او صرف آدم علیه السلام ته په یوه سجده کافر او ملعون ګرځېدل دی ابدا به په جهنم کې او ما او تا د سحر مونځ صرف فرض 2 رکعته دی څو سجدې پکې راځي 4 چې 4 سجدې ما او تا رب العالمین ته ونه لګو موږ به د کوم ځینې مسلمانان پاتې شو ابلیس په یوه سجده کافر کېږي او ما او تا فرض منځونه بلا پرېږدو په میاشتو په کلونو نه کوو بیا موږ مسلمانان یو ابلیس کافر شو ابلیس خو پکار دی چې بیا پکا مسلمان دی زما او ستا نه موږ له غټ کفر پکار و چې موږ غټ کافر وو ځکه موږ بلا سجدې پرېښودې وو هغه یوه پرېښودې وه په یوه سجده ملعون او کافر او ما او تا قصدا منځونه پرېږده او زه مسلمان او بیا مړ شي مولوي صاحب له راوړې وایي جنازه پرې وکړه غټ بې غیرته دی هغه ملا چې په بېلماز د خلکو جنازې کوي تری جماعت ته الله ته ورکه بیرته وځي یو کندې ته ورته وسخه تا کافر دی ښځه پې طلاقه ده د مسلمانانو په هدیره کې به نه ښخېږي صدیق دی دهلي ده د الله د دین غټ دشمن دی چې قصدا جان بوجھ کر ټول عمر دی منځونه پرې دا غټ کافر دی په ده به مونږ د جنازې نه کېږي ښځه پې طلاقه ده مرتد عن الاسلام دی خور او لور به وله نه ورکوي ډوډۍ به یې نه قبلوي خواله به یې نه ورځي د مسلمانانو په هدیره کې به یې نه ښخوي او دعاګانې به ورته مسلمانان نه کوي که چا پې وکړه هغه هم پې کافر کېږي به دی قصدا یې چې پې کوي موږ ګپ جوړ کړی دی وروره د دې دین اسلام نه هر سړی په خپل خواهش پسې روان دی چې به زه مسلمان ته داسې مسلمان پاتې کېږي مونځ مه کوه زه مسلمان زکات مه ورکوه زه مسلمان ابوبکر صدیق خو توره په هغه خلکو پسې راغستی و چې زکات یې نه ورکاوه په هغه چا پسې به یې ولې توره نه راغستی چې هغه جومات ته نه ته مونځ یې نه کوه او موږ وایو وروره خیر دی بچی دی وایي څومره دی الحمدلله وایي ګیره خرۍ وس ځوان شوی دی صفت یې په بلوغ په ګیره خرولو کوي او چې تپوس یې وکړي بلوغ ته رسېدلی دی نو وروره مونځ به نه کوي او زما نبي ویلي دي چې کوم انسان 7 کالو ته ورسېد د مانځه حکم ورته وکوي 10 کالو ته ورسېد او مونځ یې نه کوه فضربو وهم ابناء 10 سنین ووهئ په دې مانځه باندې چې د 10 کالو شي وفرقوا بین مزاج بسترې وله جدا کوي ډوډۍ دې په دې کافر باندې ختمه کړه ته په کور کې دې ساتلی ډوډۍ پې خورې د کور نه شړی نه چې هغه یو مونځ هم نه کوي او قصدا یې نه کوي او پلار ته بېرته نیغ نیغ کېږي وایي نه کومئ په ما کې د چا څه کار دی پتا کې چې کار شته یا د کوپر کلمه وایي ورک شه د پاکستان نه او یا سم کافر دحري شه لاړ شه د یورپ هغه زنانو دغه بې حیا خلکو سره ګرځه کافرو سره او یا پکا مسلمان شه د الله د کور سره خپل تعلق جوړ کړه رب العالمین ته سجده لګوه مؤمن شه زموږ د سر ګل یې زموږ ورور یې بیا په تا باندې څوک هم د کوپر پتوه نشي لګولی خو دا ټول علما صحابه کرام وایي موږ ته د شرک نه وروسته بل د کوپر یو عمل هم دومره